زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د شکر له ناروغۍ په راولاړو نورو ناروغیو خبرې کوو یا د شکر په اختلالاتو خبرې کوو. که چیرې په شکر مبتلا واوسیږو یا د شکر ناروغي ولرو، کنټرول یې نه کړو یا یې په وړاندې هغه صحي تدابیر چې توصیه کیږي عملي نه کړو، نو بالاخره د وخت په تیریدو د کامپلیکیشنز یا د اختلالاتو یا د شکر د وجې د نورو تکلیفونو سره مخ کیږو. کامپلیکیشن اف ډایبټیز ملایټس یا د شکر د ناروغۍ اختلالات. مخکې له دې چې د شکر پر کامپلیکیشنز وغږیږو، راځو پر ډایګنوستیک پارامترز یا څه رقم شکر تشخیص کیږي. ډایګنوستیک پارامترز یو څه د شکر پر تشخیص غږیږو، څنګه مو بالاخره خپل شکر باندې ځان وپوهوو چې لرو یې که یې نه لرو. ډایګنوستیک پارامترز یعنی ډایګنوستیک پارامترز اوکې. که چیرې سهار وخته د خوب راجګیږو یا په نهاره خپل شکر ګورو، فاسټینګ بلډ شوګر یا FBS. فاسټینګ بلډ شوګر یا FBS. ښه، که چیرې سهار وخته د خوب راپاسو او موږ خپل شکر وګورو، نورمال اندازه یې څومره ده؟ له شپېتو تر 110 میلی ګرام پر ډیسی لیتر. په نهاره د شکر نورمال مقدار له شپېتو واخله تر 110 میلی ګرام پر ډیسی لیتر ده. که چیرې موږ سهار راپاسیږو خپل شکر ګورو FBS او د 110 نه تر 126 میلی ګرامه پر ډیسی لیتر وي، نو دې حالت ته پری ډایبټیک وایي. پر ډیسی لیتر پری ډایبټیک یا هغه څوک چې د شکر په خطر کې واقع شوي، لا شکر نه ده، په شکر مبتلا نه ده، که ورزش وکړي، پرهیز وکړي او هغه خپل لایف سټایل موډیفیکیشن یا د ژوند په اموراتو کې ادلون بدلون راولي، نو کولی شي چې له دې وضعیته وځي. د حالت ته موږ پری ډایبټیک یا شکر ته ورتلونکی یا د شکر د خطر دایره پری ډایبټکس. ښه، که چیرې موږ په نهاره خپل شکر ګورو، فاسټینګ بلډ شوګر او د 126 نه یا زیات وي یا د 126 میلی ګرامه پر ډیسی لیتر وي، نو متاسفانه په شکر مبتلا یو، باید د معالجې اړوند تدابیر ونیسو، ګنه د کامپلیکیشنز یا د بدو عواقبو او اختلالاتو سره مخ کیږو. دا په نهاره د شکر وضعیت. که چیرې موږ رنډم بلډ شوګر چک کوو، رنډم معنا دا چې باله ډوډۍ یې چک کوو، د ډوډۍ خوراک نه وروسته 1 ساعت 2 ساعته 3 ساعته 10 ساعته بالاخره، دې ته وایي رنډم بلډ شوګر یا RBS. پوست پرنډایل شوګر هم ورته ویل کیږي یا د ډوډۍ خوراک نه وروسته. که چیرې موږ رنډم بلډ شوګر ګورو، باله خوړو یې ګورو، نورمال له 140 نه واخله تر 150 الا 160 میلی ګرامه پر ډیسی لیتر. ښه، د RBS که چیرې یو څوک خپل شکر معاینه کوي او ګوري بعد له ډوډۍ، البته د 160 الا 200 ترمنځ شکر ده، 200 میلی ګرامه پر ډیسی لیتر. دغه هغه خلک دي چې د شکر د خطر چانس لري که دوی خپل اړوند تدابیر د معالجې ونیسي، ورزش او همدارقم په خوړو کې احتیاط، له وریژو، له کچالو او له خوږو پرهیز وکړي، نو له پری ډایبټیک یا د شکر د خطر له وضعیته راوځي. پری ډایبټیک. که چیرې موږ خپل شکر ګورو په مړه خېټه او دا وي 200 یا له 200 میلی ګرامو نه زیات پر ډیسی لیتر،
RBS یا رندم بلډ شوګر مساوي کیږي یا زیات ده له 200 ملي ګرام پر ډیسی لیتر. نو دغه عدد د یا دغسې نتیجه په شکر د مبتلا کېدو ښکارندویي کوي. دا هغه ډایګنوستیک پارامیټرز دي که موږ شکر معاینه کوو څنګه باید وپوهیږو چې په شکر مبتلا یو، د شکر په خطر کې یو او که شکر مو نورمال ده. نو دغه ډایګنوستیک پارامیټرز د ځان سره تعقیبوو. راځو د شکر له وجې له راولاړو اختلالاتو یا نورو ناروغیو په هکله خبرې کوو. د ډایبټیس ملایټس کامپلیکیشن که موږ تقسیم کړو دوه ډوله دي. یو ته مایکرو واسکولر وایي، مایکرو واسکولر، او بلې هم مکرو واسکولر دي، مکرو واسکولر. مایکرو واسکولر او مکرو واسکولر څه معنا لري؟ مایکرو معنا کوچنی ضربینی په سترګو هغه حتی کوچنی کپیلریز یا د ویښتو په اندازه چې کوم کوچني رګونه لرو ده په دو کې معمولا دغه کامپلیکیشنز یا اختلالات منځته راځي. مکرو ستر غټ، واسکولر یا ویسلز هم د وینې رګونه. ګورئ کله چې خواړه وخورو په خوړو کې پروټین موجود ده، کاربوهایډریټس موجود دي، شحمیات یا غوړ موجود دي. دغه خواړه راځي هاضمي جهاز او بالاخره د هاضمي جهاز نه کاربوهایډریټس یا قندونه جذبیږي د وینې جریان ته او د وینې په جریان کې ګلوکوز زیاتیږي. هدف څه ده؟ په دغه رګونو کې د وینې په رګونو کې د ګلوکوز مقدار زیات شي. کله چې انسولین ونشي کولای دا ګلوکوز د وینې په رګ کې کنټرول کړي نو دغه حالت ته وایي هایپرګلایسیمیا. که چیرې ګلوکوز د وینې په جریان کې زیاتیږي دې حالت ته وایو هایپرګلایسیمیا. که چیرې هایپرګلایسیمیا کنټرول نکړو یعنی موږ د وینې ګلوکوز کنټرول نکړو، دوا ونه خورو، ورزش ونه کړو یا په ټوله کې یوه غریبه توجه ولرو خپل شکر ته له پامه مو غورځولی وي، نو دا د وخت په تیریدو د نورو عوارضو د نورو تکلیفو سبب ګرځي. په کوچنیو رګونو کې څه کوي؟ یوه پروسه ده چې هغه ته نان انزایمټیک ګلایګیشن وایي. نان انزایمټیک ګلایګیشن څه معنا لري؟ د وینې په جریان کې پرته له دې چې کوم انزایم، کوم کټالیس، کوم بل کومک کوونکی د ګلوکوز سره یوځای شي په خپله ګلوکوز ګلایګیشن کوي. ګلایګیشن څه معنا؟ د نورو حجراتو سره یوځای کیږي، د نورو موادو سره یوځای کیږي. په دو کې یو ګلایګیشن له څه شي سره کیږي؟ له لیپیډ سره، له شحمیاتو سره. یعنی دا کوم ګلوکوز چې د وینې په جریان کې ګرځي هلته د شحمیاتو سره یوځای کیږي. په شحمیاتو کې موږ موزره شحمیات لرو لکه LDL لو ډنسټي لایپوپروټین، لکه VLDL very low density lipoprotein، لکه کولسترول یا د وینې غوړ چې ورته وایو مصداق ډیری د وینې غوړ ته کیږي د کولسترول. حال دا چې VLDL دا ټول غوړ دی، VLDL، LLDL، HLDL یا های ډنسټي لایپوپروټینز، همدا ډول ټرایګلیسرایډ. دا ټول که چیرې د وینې په جریان کې وي د مریض وزن زیات وي او ورسره یې ګلوکوز هم په وینه کې زیات شي دغه ګلوکوز د دغو موادو سره یوځای کیږي. کله چې یوځای شو همدا رقم د پروټینونو سره یوځای کیږي او دغه پروسې ته وایي ګلایګیشنز. کله چې ګلایګیشن وشو د وینې په جریان کې دا مواد رسوب کوي. فرضاً دا د وینې رګ ده، ګلوکوز د نورو موادو سره په وینه کې یوځای کیږي لکه لیپیډز، شحمیات، خصوصا دا موزره شحمیات. همدا رقم له هیموګلوبین سره یوځای کیږي. په دې هکله وروسته غږیږو چې هیموګلوبین سره یوځای شي نو د شکر دپاره کومه معاینه بهتر دا وضعیت تشخیص کولی شي. کله چې د هیموګلوبین سره ګلایګیشن وشي د دې دپاره بیا موږ په وینه کې د HB1AC یا اډوانس ګلایګیشن هیموګلوبین ګورو یا ګلایکوسایلیټډ هیموګلوبین ګورو. که چیرې ګلوکوز فرضاً دا د هیموګلوبین یو مالیکول ده، هیموګلوبین
دا د شکر لخوا داسې محاسبه کیږي. شکر ګلوکوز د څو مختلفو لارو نه بالاخره ورسره یوځای کیږي او دې ته وایي ګلایګیشن، یا بغیر د کوم انزایم له مرستې نه ګلوکوز مالیکول د هیموګلوبین او د شحم او د پروټینو د دو سره یوځای شو. ځکه خو موږ کله هم چې په وینه کې HB1AC معاینه کوو نو نورمال له 4.5% نه واخله تر 5.5% پورې ده. یعنې موږ که په خپله وینه کې HB1AC معاینه کوو نو نورمال څو ده په انسانانو کې 4.5 تر 5.5%. له 5.5 نه واخله تر 6.5 یا 6.5% پورې پری ډایبټیک یا د خطر ساحه ده. که چیرې زموږ نتیجه یا HbA1c مساوي له 6.5 یا له 6.5 نه زیاته شوله نو موږ متاسفانه په شکر مبتلا یو. نن سبا د شکر د معالجې دپاره د تشخیص دپاره دا تر ټولو دقیقه معاینه ده HbA1c. په تیرو 3 میاشتو کې زموږ د شکر مقدار معلوموي. څنګه؟ هیموګلوبین په وینه کې د وینې یو کامپوننټ هیموګلوبین ده او معمولا تر 90 ورځو پورې ژوند کوي. د دې لایف سپان یا د ژوند موده 90 ورځې ده. نو که چیرې هیموګلوبین او ګلوکوز سره ګلایګیشن کړی وي او یو بل سره یوځای شوی وي نو کولی شي چې د تیرو 3 میاشتو معلومات هم راکړي. موږ به وینه ګورو، معاینه کوو یې، که مقدار یې د 6.5 یا د 6.5% نه زیات شو نو دا هغه ثابت عدد دی چې بالاخره کولی شي موږ ته د شکر موجودیت تثبیت کړي. ښه، کله چې ګلایګیشن وشي یعنې د ګلوکوز د پروټینونو سره د شحمیاتو سره د هیموګلوبین د دو سره یوځای شي نو د وینې په رګونو کې رسوب کوي داسې او جوړوي څه؟ اتیروما. اتیروما یعنې د ګلوکوز جمع شحمیات جمع هیموګلوبین جمع نور ټاکسیک او زهري مواد دا سره یوځای شي او د وینې په جریان کې رسوب کوي، ډیپازیټ کیږي. کله چې ډیپازیټ شول مسلماً د وینې د جریان مخه نیسي. دلته چې څه منځته راځي دې ته یو حالت وایو اسکیمیا. کله چې د وینې په رګونو کې یو مانع د وینې جریان ته ایجاد شو، یو کوچنی دانه ایجاد شي نو مسلماً د خواته د وینې جریان کمیږي او په وینه کې موجود غذایی مواد ګلوکوز نیوټریشنز همدارقم اکسیجن دا نه رسیږي د بدن غړو ته. اوس نو که د بدن په هره سیمه کې دا اتیروما جوړه شوله د وینې د جریان په وړاندې خنډ جوړیږي، هلته اسکیمیا جوړیږي او همدا ده چې بالاخره د ډایبیټیز یا د شکر د وجې کامپلیکیشنز یا جانبي عوارض منځته راځي. اوس په دې غږیږو چې مایکرو واسکولر او ماکرو واسکولر یعنې څه؟ که چیرې د وینې په کوچنیو رګونو کې کاپیلریز یا د موی رګونه چې ورته وایي، که چیرې په دو کې دغه مواد د ګلوکوز سره یوځای جمع شي، اتیروما جوړه کړي، اتیروسکلروسس جوړ کړي او خلاصه دا چې د وینې په جریان کې یو مزاحمت وکړي، ارګانونه د وینې د جریان د کمبود د وجې په لږه او په تنده مبتلا کیږي او هلته د غذایي موادو د اکسیجن لاره بنده شي ورته راورسیږي. بس همدا وي چې ورو ورو له سل ډیث یا د حجراتو د مرګومیر سره مخ کیږو. که چیرې کوچني رګونه بند وي نو یو ډول تکالیف منځته راځي. که چیرې کوچني رګونه بند نه وي او په غټو رګونو کې د بدن د وینې په غټو رګونو کې دا مواد ځای په ځای شو نو هغه بیا بیل ډول کامپلیکیشنز یا جانبي عوارض منځته راولي. راځو په مایکرو واسکولر کامپلیکیشنز غږیږو. په مایکرو واسکولر کامپلیکیشن کې چې اسه ډیر مهمه دي. ګوري دا زموږ ګرده ده، رینل آرټریز دا یو د وینې رګ ده، رینل آرټري فرضاً دا رینل آرټري راځي او د ګردې په مختلفو ځایونو کې تیتیږي، کوچني کوچني برانچونه ورکوي. که چیرې د شکر د وجې اتیروما راشي او په دغه رګونو کې جوړه شي نو موږ اتومات د
نفرو ډایبټیک نفراپیتي سره مخ کوي. نفروپیتي یا د ګردې ناروغي د څه شي د وجې؟ د شکر د وجې. نو لیکو ورسره چې ډایابټیک نفراپیتي. کله چې شکر کنټرول نکو ورو ورو د ګردو د تکلیف سره مخ کیږو او دغه نفراپیتي معمولا د CKD یا کرونیک کډنی ډیزیز یا د ګردې د مزمن تکلیف سبب ګرځي. د دې ترڅنګ بل اختلال چې یا بل تکلیف چې په مایکروواسکولر کامپلیکیشنز کې منځ راځي که چیرې د وینې په کوچنیو رګونو کې دغه ګلوکوز جمع نور مخرب مواد چې سره یوځای شوي دي رسوب وکړي. فرضاً سترګې ته چې کوم رګ راغلی ده د وینې دا بالاخره راځي او په خپله د سترګې په مختلفه په ریټینا کې خپل برانچونه ورکوي. که چیرې دلته د وینې رګ بند شي نو د سترګې د ناروغۍ سره مخ کوي. ریټینوپیتي یا د سترګو د لید ناروغي. ورو ورو مریض د سترګو لید له لاسه ورکوي د شکر د وجې او بالاخره ړندوي. د دې ترڅنګ په مایکروواسکولر کامپلیکیشنز کې څه شی ډیر مهمه دي د ګردې او د سترګو د ناروغۍ ترڅنګ هغه نیوراپیتي ډایبټیک نیوراپیتي یا د شکر د وجې د اعصابو د رګونو له منځه تګ او ناروغه کیدل. ډایبټیک نیوراپیتي کله منځته راځي؟ ګورئ زموږ کله چې د وینې په جریان کې ګلوکوز جګ شي هایپرګلایسیمیا منځته راشي د بدن مختلفو حجراتو ته دغه ګلوکوز انتقالیږي د انسولین په وجه یا هم د شکر د دوا په وجه. درست؟ زموږ د وجود دوه ډوله حجرات دي. یو د اعصابو حجرات چې نیوران نومیږي. نیوران داسې یو شکل لري فرضاً دا یې سل باډي ده د اګزون او دا هم ډنډرایټ. په نیوران کې یو قسم حجرات موجود دي دلته چې هغه ته شوان سل ویل کیږي. دا شوان سلز یا د شوان حجرات سره یوځای کیږي او مایلن شیټ جوړوي. مایلن شیټ دا حجرات د شوان په نامه یادیږي. شوان سلز او دغه حجرات سره یوځای کیږي بالاخره جوړوي څه؟ مایلن شیټ. مایلن شیټ وظیفه څه ده؟ له اعصابو ارګان ته او له ارګان اعصابو ته انګیزې انتقالوي. کله چې د دغه حجرې د شوان سل حجره مطالعه کو نو په ده کې یو انزایم چې د ساربیټول ډي هایدروجنیز په نامه یادیږي نه ده موجود، نشته ده. د ساربیټول ډي هایدروجنیز انزایم وظیفه څه ده؟ ساربیټول اخلي په داخل د حجره کې په فرکټوز تبدیلوي او فرکټوز هم زیات انرژي یا د ATP تولید کوي. کله چې ساربیټول راشي شوان سل ته راننوځي په شوان سل کې د ساربیټول هغه انزایم چې د خپل ساربیټول اخلي او تبدیلوي په فرکټوز باندې نشته ده. نو بالاخره ساربیټول په داخل د حجره کې زیاتیږي. ساربیټول څه ته وایي؟ دا هم یو قند له ګلوکوز نه جوړیږي. ګلوکوز د حجرې په منځ کې د الډوز ریډکټیز په نامه یو انزایم داخلي په ساربیټول بدلوي. کله چې د حجرې په منځ کې ساربیټول زیات شي نو له بیرونه داخل د حجرې ته اوبه راځي. دې ته وایي هایپر اسموسس. کله چې د اوبو مالیکولونه دې حجراتو ته راغلل او د ساربیټول د وجې ډیر راننوتل د حجراتو داخلي تعادل له منځه ویوړو نو دلته دا چې هایپر اسموسس منځته راځي. هایپر اسموسس په داخل د حجره کې اوبه زیاتیږي ډنډکه‌یي له اوبو او د همدې د وجې اسموټیک سل ډیث منځته راځي. کله چې شوان حجرې مړې شي مایلن شیټ له منځه لاړ شي نو ډي مایلینیشن یا ډي مایلینیټیو نیوراپیتي منځته راځي. ډي مایلینیټیو نیوراپیتي. کله چې د اعصابو رګ ونشي کولی د یوې سیمې د بدن د یو ارګان انګیزه اعصابو ته راوړي او له اعصابو یې بیرته انتقال کړي ارګانونو ته، دې وضعیت ته وایي نیوراپیتي یا د اعصابو د رګونو ناروغي چې دا متاسفانه د شکر د جګوالي د وجې منځته راځي.
نیوراپیتي، ریټینوپیتي، نفراپیتي د ګردې مزمنه ناروغي، د سترګو مزمنه ناروغي یا ډایابیټیک ریټینوپیتي. په هر یو باندې مفصلا غږیږو. فی الحال همدومره چې کومې ناروغي د شکر د وجې یا د شکر د نه کنټرول د وجې منځته راتلونکي دي. ښه، راځو ماکرو واسکولر کامپلیکیشنز ته. که چیرې ماکرو واسکولر کامپلیکیشن ګوري کوم ځای کې منځته راځي؟ د اسکیمیا د وجې یا د وینې د رګونو د بندېدو د وجې د بدن یو غړي ته وینه ورونه رسېدله، غذایي مواد او اکسیجن ورونه رسېده. دا یوې خوا نه د حجراتو د مرګ و میر سبب ګرځي، له بلې خوا د شوان سیلز د نیوراپیتۍ سبب وګرځېده. په شوان سیل کې هغه انزایم نه و موجود چې ساربیټول واخلي او په فرکتوز تبدیل کړي. دغه دواړه حالتونه که چیرې په پریفریز زموږ په پښه او د بدن په نورو سیمو کې منځته راشي نو ډایابیټیک السر جوړوي. ډایابیټیک السر څه ته وایي؟ د شکر د وجې زخم. دغه زخم ډیر عمر دوام کوي، ډیری وخت د معالجې وړ نه وي، ډیری وخت په پښو کې منځته راځي چې موږ ورته ډایابیټیک فوټ وایو. همدا رقم په اعصابو کې په مغزو کې د سټروک سبب ګرځي. دغه سټروک هم د مایکرو واسکولر د وجې منځته راتللی شي، هم د ماکرو واسکولر د وجې. مایکرو واسکولر څه معنا؟ د اعصابو په هغه کوچني رګونه چې اعصابو ته وینه وړي، که چیرې په هغو کې اسکیمیا منځته راغله نو دا د سټروک سبب ګرځي په اعصابو کې. که چیرې د وینې هغه رګونه چې اعصابو ته وینه وړي په یو ځای کې ترومبس حرکت وکړي، د اتیروسکلیروسس د وجې ترومبس فری شي، ولاړ شي، ونښلي، دا هم د سټروک سبب ګرځي. نو مایکرو واسکولر او ماکرو واسکولر کامپلیکیشن په دواړو کې اعصاب او د وینې رګونه ټارګټ کیږي، په اعصابو کې او د بدن په مختلفو نورو سیمو کې. ښه، که چیرې زړه ته را روان رګونه چې کورونري آرټریز نومیږي، په دغه د شکر د وجې د ګلایګیشن د وجې پکې مواد جمع شي او د وینې جریان بند کی، نو الته هم اسکیمیک هارت ډیزیزز منځته راولي، کورونري آرټري ډیزیزز منځته راولي. د دې ټولو خبرو معنا څه ده؟ که چیرې موږ خپل شکر کنټرول نکو، پرهیز ونکو، ورزش ونکو، نو دا یوازې شکر نه ده، یوازې د بدن د یوې سیمې تکلیف نه ده، د بدن هر غړی، د بدن هر ارګان او د بدن هر حجره متاثره کوي. د ګردو مزمن تکلیف یا دایمي تکلیف منځته راولي چې بالاخره انجام متاسفانه د ګردو فلج کېدل وي، ګردې له منځه ځي، د سترګو ړندېدل د شکر د وجې، د دید کمیدل د شکر د وجې منځته راځي. همدا رقم د اعصابو د رګونو فعالیتونه کمیږي، زخمونه منځته راځي. دا ټول هغه کامپلیکیشنز یا اختلالات دي چې د شکر د وجې منځته راځي. همدا رقم یو مهمه موضوع چې د شکر د وجې باید مطالعه کړو، هغه ته موږ DKA یا ډایابیټیک کیټو اسیډوسس وایي. دا به د خیره پر روانو لیکچرونو کې واضح کړو چې څنګه د شکر د وجې کیټون باډیز جوړیږي، اسیټون جوړیږي، اسیډیمیا جوړیږي او څنګه بالاخره ریسپیریټري سنټرل سپریس او د مرګ سبب ګرځي. مننه.